دا الله رب العالمین ذکر عظیم نعمت دی قرآن کریم کی زی پزی اللہ دا دی حکم منگت فرمائی اللہ پاک فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ اے مومنانو دا اللہ ذکر کوئی یادوی اللہ لرا ذکرن کثیرا پڑیرو یادولو سر وسبحوه پاکی وید دی اللہ سحر و ماخام دارنگی اللہ پاک فرمائی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ خلق چی ایمان روڑے دے او مطمئن وی زڑون دی دا اللہ پیادولو مطمئن کی زڑون دی دا اللہ پیادولو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دا اللہ پیادولو باندی اطمینان نصیب کی پریشان لڑتا اللہ جل جلالہ فرمائی دا منافقین تذکرہ کی بیا فرمائی استحوذ علیہم الشیطان مسلط شپدی باند شیطان فانساہم ذکر اللہ غافل کدی دا اللہ دا ذکرنا اولئک حزب الشیطان دا خلق دا شیطان ڈلدا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبردار بیشک ڈلد شیطان امدی تاوانیان دارنگ پا حدیثو کی دیر زیاد فضائل او ثوابون راغلی ذکر امام بخاری رحمہ اللہ یو حدیث قدسی راوڑے دے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چہ اللہ پاک ارشاد دے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی زبند سر اغما ملکو ما چکم داغ پا ما باندی گمان وی او زد سرم کل چدے ما یادئی نو چدے ما زلک یادئی نظیم یوازی یادو ما وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ او کده ما یو مجمع ډله کې یادای نو زید دنیا د ډلې نه په بهتر ډله کې یادوم وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا او کده ما تر نزدیکی یو لیش نو زه ورته متوجه کیږم د یو لاس په مقدار وان تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا او کده یو لاس روړاندې کیږي نو زه ورته دوه لاس متوجه کیږم وان اتانی یمشي اتیته هرولا او کده ما طرف ته په مزل راځي نو زه په منډه ورځم د دې حدیث کې د ذکر یو عظیم نعمت دار دی لویا فیضہ پکی دار علی چی اللہ فرمائی زما امداد د ذکر کون کو سرئی ذکر کون کی سڑی پکار کی علم کی اعمالو کی اولاد کی رزق کی برکت دی وجنی چی دا اللہ مرست و سری اچھے دے یوازی زی کی ما یادی نزیم زان لیادو کدے ما پا ذکر مجلس کی یادی او د ذکر په ټولی کې ما یادای په دنیا کې نو زید عالم بالا د فرشتو په مجلس کې تذکرہ کوم نو دا عظیم نعمت دی دارنګ یو صحابی دی عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ دی وی یو سړی راغی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ته عرض وکړ چې د الله پیغمبر په دین کې هډېرې خبرې راغلي دي نفلی او مستحب اعمال بیا کو وخت دا ټول انسان نشي کولای ما ته بګي یو آسان کارو خیا چې زی هر وخت کولای شم او زی داسې پابندۍ سره شروع کوم چې آی کې دا اثر وي چې زه به کامیاب شم پیغمبر پاک و تو فرمایل لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله ستا جبه د همیشه د الله په ذکر باندې لوندوي
دا ژبه د الله په ذکر کې مشغوله وي دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ليس يتحسر اهل الجنه الا على ساعه مرت بهم لم يذكر الله تعالى فيها اهل جنت ته د دنیا د یو شی ارمان نه راځي سیوا دغه ساعت نه چې دی باندې تیر شوی وي او دی د الله ذکر پکې نه کړي اهل جنت به د دنیا د ژوندۍ په صرف بدی ارمان نور به د دنیا یو شی په ارمان نه کوي سبحان الله روایتو کې راغلي چې یو سړی وي چې داغه په جولای کې ډېرې پیسې وي غیږ کې لمن کې راچولې وي تقسیمه یې او بل سړی د الله ذکر کوي دا ذکر کوونکی د دې نه بهتر دی دو صحابه دی ابو هريره رضی الله عنه ابو سعید خدری رضی الله عنهما دی دواړه گواہی ورکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نمونږ ورېدلی دي کومه ډله چې د الله په ذکر کې مشغوله وي فرشتي د دې ډلې نه غیر چاپېره وي او د الله رحمت دې نه غیر چاپېره دي د الله پر رحمت کې ډوب وي او په دې باندې سکینه نازلېږي او الله پاک د دې تذکرہ په خپل مجلس کې به طور فخر کوي سبحان الله حضرت معاویه رضی الله عنه وايي یو ځل موږ ناستو په مسجد نبوي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ تاسو یو کو ما اجلسکم تاسو دلته ولې ناسیه قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا صحابه کرام ورزو کومه خوشاله یو د الله ذکر کو د الله حمد او ثنا وایو چې الله مونږ ته اسلام غوندې عظیم نعمت را نصیب کو او الله مونږ باندې احسان او ایمان راکو اسلام را نصیب قال الله ما اجلسكم الا ذلك قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك قال اما اني لم استحلفكم تهمة لكم ولكن اتاني جبريل فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه رواه مسلم والترمذي پیغمبر پاک د صحابو نه تپوسو کو چې تاسو د الله پاک په ذات باندې قسم وي چې بل مقصد د پاره هوتا سو نه ویناس ایو تاسو کو د الله پیغمبر د الله په ذات مو د قسم وي چې مونږ بل غرض د پاره نور ناس بل عمل مو نکاو صحابو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې خبردار ما چې تاسو له قسم درکو دا زه په تاسو بدګمانه نه یم چې تاسو ماته په دروغ ویلي نو د تاکید د پاره مې دا قسم درکړي نه بلکې دې د پاره مې دا قسم درکو چې جبرئیل علیه السلام ما تراغه او راته او فرمای ارزو کو چې الله په دې ډله باندې فخر کوي په ملائکو باندې فخر کوي چې دا کسان ناشتي د ملائکو په وړاندې الله تعالی فرمایي چې وګور زما د بندگان ما یاد نو ما دا قسم تاسو لدی د پردر کو چې تاسو قبل نه کی وی چې هغه واضح شي چې الله په غیر راضي دی خو تاسو چې موږ ذکر کوو ذکر دومره عظیم نعمت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو قوم نشته چې راجم شي دا الله د رضا لپاره یو ځای کې راغون شي او ذکر کوي مگر چې کله دا مجمع ختمیږي د اسمان نه یو ملائکه وتاوازو کې قوموا مغفورا لكم قد بدلت سیئاتکم حسنات پاسې د دې نه په داسې حال کې چې تاسو ته باخره شوي ده او بدل شوی دي نیکي ګناهونه ستاسو په نیکو باندې نو ګوره مونږ هر عمل چې وکړو هغې پسې د الله نه مغفرت سوال کوو بخنه غواړو مجلس د ذکر ټوله د ذکر ماحول او ذکر د پاره ناسته دومره عظیم نعمت ته چې د الله پاک د طرفه دغه خلکو ته د مغفرت اعلان کیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای د انسان په نیکو کارونو کې زیات نجات ورکون کې د الله د عذاب نه د ذکر په شان دی بل شي نشته
پیغمبر علیہ السلام فرمائی کله چې تاسو جنت په باغچو تیرېږئ ښه پکې اوسېږئ. صحابه عرض وکړو د الله پیغمبره د جنت باغچې په دنیا کې څه شی دي؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل د ذکر مجالس او د ذکر ټولی. دا یو عظیم نعمت دی. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د ذکر بهترین استعداد او صلاحیت او توفیق را نصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ترسو پوری چې په ځمکه باندې الله 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 ویلو والا وي الله پاک به قیامت نه راولي. نو د الله ذکر د الله نوم دا د ټول کائنات روح دی. روح پیغمبر علیه الصلاة والسلام بارک راضی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله تعالی فی جمیع احیانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله ذکر کولو په ټولو حالاتو کې. عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي نو عالمانو لیکلي دي چې ټول حالت مطلب دا چې عام کوم معمولات دي نو دا ټول د ذکر د پاره او ذکر کې انتهایی مشغول یا عام اوقاتو کې به په جبه باندې ذکر کولو او کله به چې به تقاضای بشر څه ضرورت د پاره تلو د سماتیلا نو دغه وخت کې به ذکر نه پرې خول. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې لیکلي حضرت اقدس مولانا محمد یوسف نوری رحمت الله علیه معرف السنن کې ذکر کړی چې دغه وخت کې به په زړه باندې د الله ذکر قلبي به کو. دا وجه ده چې روایت او آثارو کې راغلي چې یو سړی خپل اهل ته نزدیکی او د الله نوم وانلی بسم الله ونوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ونوي کم از کم نو دغه عمل کې د سر شیطان شریکی او یو سړی روټۍ خوري د الله نوم وانلی بسم الله ونوي بسم الله الرحمن الرحیم ونوي نو په خوراک کې د سر شیطان شریکی. یو سړی و دکیږي او د الله ذکرونه کی قرآن سے سورتونه ونوي بسم الله الرحمن الرحیم کا مسکنو یا شیطان وسره سملی. یو سړی کور ته داخلي او د الله نوم وانلی بسم الله الرحمن الرحیم کا مسکنو ونوي سلام نه چي په کور کې نو د کور ته ننوتو سره د سره شیطان هم کور ته داخل او شیطان دی کوڅه کې ودرېږي د دې سړي د کور مخې ته نور شیطانانو ته موازه کوي هلمو الى المبیت والعشاء راځي دې کور ته د شپې زم شته او د شپې خوراک هم شته. دغه کورونو کې شیطانان شپې کوي. دی وجنه 15 وخت مونږ په خپل کور کې زنانو باندې په کار د چې زموږ تاسو نظر وي دارنګ په بچو باندې مسجد ته راولو الکان او زنانه په کور کې موږ تاسو داغي طرف ته متوجه یو چې دغه د موبایل د لعنت او د نور لایانی شیونو نه بچ کو او خپل وس مطابق دغه تربیه وکړو زموږ استاد کورونه به شیطانی اعمال نه بچ او کنه کې د ذکر ماحول نه د تعلیم ماحول نه د قران د تلاوت وخت مخکې نه موږ نه ور کړې چېرې دې ټیم کې موږ په کور کې تلاوت کوو یا دې ټیم کې موږ په کور کې ذکر کوو دغه وختونه بلا یعنی یا د خېټې په پالنه کې تیر شي. دا زموږ د ټول عمر کار دی خوراک کول او سکاک کول او جامې وینځل او ځای جارو کول دا خو هم کیږي لیکن دا غي سره سره د الله د عبادت یو ماحول په کور کې په کار د چې موږ تاسو جوړ کو. پیغمبر پاک فرمایي تاسو د خپل قرون نه مقبره م جوړوي د خپل مونږ حصہ په کور کې پیدا کړي یعنی سنت نفلونه سنت مونږ او نفلونه په کور کې پکار دي خصوصا د سحر سنت او د ماخام سنت هغه اهتمام سره پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په کور کې کړی دی او جمعات کې هم کړی دی. دا نه چې جمعات کې سنت نه کیږي بلکې په دې دور کې خو فقها علما وایي چې جمعات کې سنت پکار دي د دوه وجونه. یو وجه دا ده چې په خلکو کې سستی ډیره ده
بیا سنت ته پاتې کیږي بلار کې چا سره په خبره شي یا ودرېږي که پاتې نشي نو خلاف سنت طریقه خو تی شي ډېر وخت پکې ووري خوراک سکاک پکې بس کې وکي دنیاوي خبرې وکي نو دې سره د ثواب کمیږي د سنتو او دوی منکرین سنت زیات شو اوسګار بناتی سنت مونږ باندې کوي سنت نه کوي ډېر خلک خاص کر دا عرب موجوده عرب سنت نه کوي دا غي وجه دا چې دا غي مشران نیکانو نو هغه به دا سنت په کور کې کو فرض له جمعات تراتل نو دا هغه په ماحول کې د سنت عادت ختم شو نو نه وینا صلی الله غي بالکل سنت نشاکر پیغمبر علیہ السلام د سنت مون دومره پابندی کړی دا چې یو ځلی د مازیګر د مانځن وروسته 2 رکعات نفل وکړ نو ام المؤمنین وتعرض کو د الله پیغمبر دین بعد خو تاسو د مون نه منع کړی دا او د مازیګر د مانځن وروسته خو نفل نشته دا تاسو ولی دا 2 رکعات مون هم سوک پیغمبر علیہ السلام تو پر من د افلانې سره راغله او په خبرو کړو ما د ماسپخین 2 رکعات سنت رانه پاتې کړی نو هغه مې اوس قضا وکړه دا د پیغمبر خصوصیت ته مونږ به قضا نه وروړو غواړي ځنه چې تم بیا ماجیګر بیا 2 رکعات کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت ته هغه پورې خاص ده چې هغه به یو عمل پابندۍ سره کو بیا به پاتې شنو قضا به وروړ مونږ د سنت قضا وروړل شو بهتر ده خو په دې ټیم کې نه یا ماسختن کې وروړه یا سبا ماسختخین کې وروړه مستحب د اجر دی د سنت قضا وروړل سنت دي خو دې ټیم کې نه په دې ټیم کې کول پیغمبر علی السلام د پاره خاص دا سنت ډیر پابندۍ سره کول پکار ذکر او د تلاوت او د مسنون دعاګانو اهتمام پکار دی دې سره وزن په کورونو کې اولاد کې اعمالو کې برکات وي او د انسی جنی شیطانانو جادوګرو سحرا او ظالمانو نبم الله حفاظت کوي الله کریم دې زموږ استادو دایمي حفاظت وکي انسی جنی شیاطین او حاسدین او ظالمین او مفسدین نه الله زموږ دایمي حفاظت وکي رب العالمین دې زموږ استادو د ګناهونو د شر نه د نفس او د شیطان د شر نه زموږ او د ټول امت مسلمه حفاظت وکي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين